بسم الله الرحمن الرحیم. نن دا کوم پروګرام چې جوړ شوی دی دا پروګرام د دانش د ادارې یا دانش پروډکشن د خوا څخه چې سپورټ یې یونیسف کوي د کوچنیانو د تحفظ دپاره د کوچنیانو د حقوقو په اړوند باندې او دارنګه کوم چې د کوچنیانو د لوبو د دوه دپاره پوسولې دغه پروګرام جوړ شوی دی. زه د دانش د ادارې د دانش د راغلو ټیم او دارنګه د یونیسیار سوسایټي حکومت پاکستان مننه کوم چې زموږ د افغان کډوالو سره د تیرو څلور لسیزو یا 40 کالو څخه مسلسل په ایجوکیشن کې، په هیلث کې، په اوبو کې، په کاډو کې، مقصد دارنګه د پروډکشن په برخه کې کومک کړی دی او لا کوي. خو بیا هم دانش چې دا کوم ادارې کوم پروګرام په میل او فیمیل سیکشنونو کې دوی سرته رسوي، موږ د دې پروګرام ستاینه کوو. خو خبره دا ده زموږ د بچیانو د تحفظ دپاره یا زموږ د بچیانو کوم تحفظ چې کېږي هغه په دغه اکټیویټیانو سرته نه رسېږي. پکار دا ده چې هغو ته د عمل جامه ور واغوستل شي. زموږ بچیان دا وخت چې زه زما بایست د افغان کډوال او د افغان کډوالو د استازي یا نماینده په توګه باندې د بلوچستان کې د افغان کډوالو د یو سوشل اکټیویست په توګه باندې زه دا کار کوم چې ما انټرنیشنل او نیشنل میډیا د دې ثبوت ما سره پروت دی چې زموږ بچیان نه یوازې الوکان شاکه کارونه کوي بلکې انجونې هم شاکه کارونه کوي. پکار دا ده چې دانش جمع ټولې ادارې چې کوم د کوچنیانو د تحفظ لپاره کار کوي هغه پر دې کار وکړي چې زموږ ماشومانو د درانه کارو څخه مخنیوی وشي او دوی د ښوونځي یا سکولانو ته راجلب شي او جذب شي. دا اوس زه د سرانانو د یوه اروي خبره کوم. زموږ په سرانانو اروي یا پنډغالي کې دا وخت په سلګونو ماشومان، په لسګونو نه بلکې په سلګونو ماشومان دا اوس پیلن په بټیانو کې خښتې وي. نه یوازې الوکان بلکې نجونې هم چې خپل پلارو سره په بټیانو کې کار کوي. ما دا خبره د یونیسیار مشر ښاغلي ایروین ته په میټینګ کې هم وکړه. دا نن د دې سټیج څخه د یونیسف ادارې ته دا پیغام ورکوم او د دانش دا د خوندکیانې ناستې دي ودو ته مې دا پیغام دی چې خوندو زموږ مشکل چې دی هغه په دې نال کېږي چې موږ دوی ته لوبې ورکړو، د لوبو ننداره ورته وړاندې کړو. پکار دا ده چې د دوی دپاره داسې حرفوي زده کړې ورکړل شي چې هغه د دغو حرفوي زده کړو یا د سکیل هنري زده کړو ترڅنګ دوی په سکولانو ته د خپل بچیانې میندې او پلرونه واستوي. او کم هغه ماشومان چې دا وخت په بټیانو کې کار کوي یا د کولې په کارو کې کار کوي یا په اوجوش کې کار کوي یا په باغو کې کار کوي، په کار دا دی چې د هغو د کار د مخنیوي دپاره دا به ډېر ښه مفید تمام شي. یو به زموږ د ماشومانو مستقبل جوړ شي او بل به دوی ته حرفوي زده کړې ورکړل شي او بل به دوی د تعلیم څخه برخمن شي. اوس زموږ ماشومان موږ په کلاس 1 کې یا په کچي کلاس کې 40 یا 40 سټوډنټ اخلو. کله چې دوی 12 یا 12 ته رسېږي که هلکان وي که نجونې وي دوی 10-8 ته رسېږي. وجه یې څه ده؟ 10 زده کوونکي څه شوه یا 80% یا 80% زده کوونکي څه شول. خو هغه د غربت د وجې څخه یې پرېږدي. تر اوسه پر یوې ادارې هم دا کار نه دی کړی. څه موسم مخکې د پروډکشن د یونیسیار د څانګې یو آیات راغلی وه. ما غوښتله چې زه د هغې سره خبرې وکړم خو متاسفانه چې هغه پروګرام یا ځینو خلکو خراب کړي یا ځینو خلکو پوس ولې نه غوښتله چې دا زموږ مسایل د هغو سره شریک شي. نو بیا هغه زموږ مجلس هغسې پات شو او پروګرام خراب شو. په کار دا ده چې دانش پروډکشن
یا دانش اداره، یونیسف، یونیسار، حکومت پاکستان زموږ د دغو ماشومانو زموږ د دغو خوندکیانو چې دا اوس تاسې پروګرام ورته کوئ یا زموږ هغه بچیان یا هغه ورونه زامن چې کوم تاسې پروګرام ورته کوئ پکار دا ده چې د هغو د دغو حقوقو دپاره د هغو د درانه کار د مخنیوي دپاره باید داسې کوټلي ګامونه واخلي چې زموږ بچیان د شاکه کارو څخه مخنیوی وشي د تعلیم مراکزو ته ورسي ښوونځي زده کړې حاصله کړي او هنري زده کړې باید ورکړل شي دا اوس دلته د آیډیو پروګرام شروع دی صرف 3 دغه د ښځو دپاره د سکیل کار ورکوي د هلکانو دپاره یو دا اوس په دې باندې د داګور د ماشومان کلي مشکل حلیږي نه حلیږي پکار دا ده چې د نفوس په حواله باندې دوی ته دغسې زده کړې ور برابرې شي خصوصا په ښوونځیو کې زده کوونکو ته باید په ښوونځیو کې دننه دغسې پروګرامونه جوړ شي چې هم زده کوونکي د درانه کارو څخه دغسې د نور اخلاقي فساد څخه مخنیوی وشي او هم به تعلیم حاصل کړي او هم به د خپل راتلونکي ژوند لپاره یو ښه ګټور تمام شي نو بیا هم زه د دانش پروډکشن یونیسف یونیسار حکومت پاکستان مننه کوم چې زموږ د افغان کډوالو سره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي لا هم یې کوي خو پکار دا ده چې کوم ما دغه نکات کښېښوله پر دې باندې دوی غور وکړي او د مستقبل دپاره د 2023 دپاره دوی داسې پروګرامونه پیل کړي چې په هغو باندې زموږ د بچیانو مستقبل روڼ جوړ شي یا روښانه جوړ شي مننه